السلام علیکم دوستانو د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن ورځ چې کوم الفاظ یا توري تاسو ته د سکرین په مخ ښکارېږي دا ټول دوستانو د شین اواز لري، لکه TIO دا هم شین اواز لري، لکه TIA دا هم د شین اواز لري، CIA دا هم د شین اواز لري، CIO دا هم د شین اواز لري، SH دا هم د شین اواز لري، SIO دا هم د شین اواز لري، SIA دا هم د شین اواز لري او CH هم د شین اواز لري. نو دوستانو نن ورځ به مونږ خاص TIO وپېژنو چې هغه څنګه د شین اواز لري. انشاءالله دا نور پر روانو درسو کې ګورو. TIO یعنی شین. پوزیشن دوستانو په دې ځای کې سو لکه مونږ چې څنګه وویل دا توري د شین اواز لري، مونږ به یې وایو پوزیشن. پوزیشن موقف یا حالت. نیشن دوستانو شین اواز پیدا کوي. نیشن TION نیشن یعنی ملت. نیشن ملت. ټریډیشن دود یا رواج. دوستانو په دې باندې یو سنټنس هغه د دې لپاره چې موږ په دا شین باندې ډېر ښه په وضاحت سره پوه شو. لکه دوستانو پوزیشن موقف، موږ به دا د پښتو توره به یې هم وپېژنو او په انګلیس په کلمه کې چیر استعمال شوی نو به موږ هم ډېر په اسانۍ سره پرې پوه شو، بالخصوص هغه کسان چې څوک په انګلیسي کې نوي وي. مین ان فایټ پوزیشن. مین ان فایټ پوزیشن سړی د جګړې په حالت کې. مین ان فایټ پوزیشن سړی د جګړې په حالت کې. دوستانو په دې ځای کې دا کوم چې موږ سور کلر وکړی دا ټول دوستانو د شین اواز پیدا کوي. پوزیشن مین ان فایټ پوزیشن سړی د جګړې په حالت کې. زموږ مقصد دا دوستانو چې شین وپېژنو. TION TION یعنی مین ان فایټ پوزیشن سړی د جګړې په حالت کې. ټریډیشن دود یا رواج. دوستانو میلمستیا یو ځای کښېنسته دا زموږ دود او رواج دی. Wearing a turban is our tradition. Wearing a turban is our tradition. پګړۍ اغوستل زموږ دود دی. Wearing a turban is our tradition. پګړۍ اغوستل زموږ دود دی. Nation ملت. We are good nation in the world. We are good nation in the world. دوستانو nation یعنی ملت. TIO د شین آواز لري. TIO یعنی we are good nation in the world. موږ په نړۍ کې ښه ملت یو. دوستانو دا و د نن ورځو درس.